ځوان نسل او په ټوله کې هغه څوک چې په یوه غیر منظمه ټولنه کې ژوند کوي پکار ده چې له پیل څخه خپل ژوند او راتلونکی داسې تضمین کړي چې په راتلونکي کې د ټولنیز کېدو ترڅنګ یو ښه شخصیت هم وي، ځکه شخصیت اخیستل کیږي نه او نه هم چاته ورکول کیږي، بلکې د ښو کړنو په سرته رسولو او د ټولنیزو روابطو پر پاللو یې یو انسان جوړولی شي. شخصیت د فکر او احساس کولو او رویې یوه ځانګړې نمونه ده چې کله دا ټکي سره یو ځای شي یو بې مثاله شخصیت جوړوي. ځینې وخت موږ وایو فلانی ښه شخصیت لري، نو ذهن ته مو همدا راځي چې هغه شخص ډېر د توجه وړ، پوه، خوشحالونکی او خوښیدونکی دی. په نړۍ کې هر شخص غواړي چې نورو ته په زړه پورې وي، ځکه غوره شخصیت خورا مهم او زیات ارزښت لرونکی وي. په حقیقت کې نن سبا په نړۍ کې د کامیابۍ او خوشحالۍ تر شا تقریبا تر 15-80% پورې راز له نورو سره د ښو متقابلو اړیکو او روابطو لرل دي. خو په ټوله کې دا د یو چا د شخصیت ښکارندویي کوي چې خلکو ته په زړه پورې او جذبونکی وي، ځکه که داسې نه وای خلک به ترې لرې ګرځېدل. نو که موږ څومره هم خپل اعتماد او باور په ټولنه کې زیات او پراخ کړو، په هماغه اندازه کولی شو خپل شخصیت ته پرمختګ او پراخوالی ورکړو. که داسې مو وکړل، بیا چې څومره د غوره بریالیو او مناسبو شخصیتونو د لرلو اټکل کوو، کولی شو چې په هماغه ډول سره ووځو. خو برحال دلته لس هغه لارې چارې په ګوته شوي چې انسان ته ښه شخصیت وربخلی شي. لومړی باید غوره اورېدونکی شي. جاکلین کینیډي په نړۍ کې د یوې جذبونکې ښځې په توګه پیژندل کېده، ځکه هغه به یوه استثنایي او عجیبه اورېدونکې او توجه کوونکې وه. نوموړې په دې مشهوره وه چې خلکو ته به یې په سترګو کتل او د خبرو هرې کلمې ته به دومره ځیره وه چې متقابل وینا کوونکو به ځان ته داسې فکر کاوه ګنې دوی ډېر مهم دي او مهمې خبرې کوي. نو تاسې ووایئ چې له دې جالب بل څه دي چې یو څوک تا ته په دومره توجه سره غوږ شي او ته داسې احساس وکړې چې والله په دې نړۍ کې یوازې زه یم، ځکه یوازې همدا ما اوري. دویم، ډېر لوستل وکړه، خپله مینه او علاقه پراخه کړه. ډېر لوستل کول، نویو علاقو او نوښتونو ته پام کول مو نورو ته ډېر په زړه پورې او جذبونکی معرفي کوي. نو کله چې ته له نویو او نابلدو خلکو سره مخ کېږې، دا ستا لپاره یو فرصت دی. په هغه څه چې پوهېږې هغه ورسره شریک او د نظریاتو او فکرونو تبادله ورسره وکړه. دریم، ښې خبرې وکړه. دا په ډېرو لوستلو او پوهېدلو پورې اړه لري. کله چې څوک غواړي له چا سره مرسته وکړي، نو باید په دې پوه اوسي چې څه ډول ورسره باید په دې اړوند وغږېږي او مرسته وکړي، ځکه له نورو سره غږېدل ښه دي. هر انسان په هر څه نه پوهېږي. کیدای شي ته په هغه شیانو نه پوهېږې د کوم په اړه چې بل شخص پوهېږي، نو ممکن په همدې غږېدو کې ترې زده کړه وکړې. خو که چېرته په څه پوهېږئ خو په ویلو یې شرمېږئ، نه یې وایئ، نو له داسې اشخاصو سره کښېنه چې خبرو ته مو تشویق کړي. څلورم، یوه نظریه باید ولرئ. که چېرته یوه نظریه ولرئ، کولی شئ د دې نظریې پر اساس ډېر خلک ځان ته جذب کړي، ځکه هغه اشخاص چې هیڅ نظریه او مفکوره نه لري خلک ترې ځان لرې ساتي. که ته یوه نظریه ولرئ، نو ته کولی شئ خلکو ته او خلک ستا په اړه پراخ معلومات ولري. پنځم، له نویو خلکو سره ناسته پاسته وکړه. هڅه وکړئ چې له نویو او بېلابېلو خلکو سره کښېنئ، په خاص ډول له هغو خلکو سره چې ستاسې په خلاف دي او نه مو خوښوي. دا نه یوازې چې تاسې د بېلابېلو کلتورونو سره بلدوي، بلکې د کارونو د ترسره کولو له بېلابېلو لارو سره مو اشنا کوي چې بالاخره په همدې ډول سره مو د فکر لمن پراخېږي. شپږم، څنګه چې یې هماغسې واوسه. موږ هر یو بېساري اشخاص یو او زموږ دا ځانګړی او بېساري طبیعت او حالت دا معنا لري چې شخصیتونه لرو. نو هڅه وکړئ چې د یو چا د کاربون کاپي شئ، خو دومره نه چې چاته سقوط شئ. یعنی ټول کړه وړه مو یوازې هماغه شخص پورې وتړل شي، ځکه که داسې شئ بیا ستا اصلیتوب او سپېڅلتیا تر پښو لاندې کېږي. له چا چې تقلید کوئ هغه هم انسان دی، نیمګړی دی. که ته دومره ترې اغېزمن شې، نو ممکن د هغه په غلطۍ ته هم غلط شې. اووم، مثبته نظریه او چال چلن غوره کړئ. آیا داسې څوک به پیدا شي چې د منفي خلکو سره ناسته پاسته خوښه کړي؟ معلومه خبره ده چې ټول به وایو هېڅوک،
ځکه کله چې منفي خلک ګورو ټول ترې تښتو او نه ورسره کینو، خو د دې پر ځای بیا خوشبینو او مثبتو خلکو سره کینو، ځکه مثبت خلک داسې دي لکه زموږ لپاره بله شوې ډیوه. هدف دا دی چې تل د اشخاصو او شیانو لپاره له مثبتې زاویې وګورئ، په مینه سره خندا وکړئ، خوښۍ وویشئ او په خپلو مثبتو کړو سره نور خلک ویښ کړئ. اتم، هر څوک د هغه شخص ملګرتیا ډیره خوښوي چې څوک ډیر خندونکی او مسکی وي. نو لږ ټوکي هم واوسئ، ځکه د ژوند په دې برخه کې تل خوښي وي. ځینې وخت مسخره ډیره مهمه او ضروري ده چې وشي. مثلا که یو تیارو مغزي ناپوهه او لټ انسان سره ساتیري او خوښي وکړي، نو هغه انسان نه یوازې دا چې مننه به درنه وکړي، بلکې ته به ورته ډیر په زړه پورې او جذاب شخص په توګه معرفي شي. نهم، تل هڅونکی اوسه. هڅونکی او تشویقونکی اوسېدل مو شخصیت ته د لا ډیر جذابیت او غوروالي خاصیت او مقام ورکوي. څرنګه چې ځان ته روحیه ورکوئ او هڅوئ یې، په همدې ډول سره له نورو سره هم همکار او هڅونکی اوسئ، ځکه هر څوک له داسې یو رهبر، مشر او شخص سره مینه لري چې هغه یې تشویقوي، باور پرې لري او کله چې وغورځي نو لاس ورکوي او پورته کوي، یعنی د ستونزو پر وخت یې لاسنیوی کوي. لسم، رښتینی اوسه او تل نورو ته احترام کوه. د صادق او رښتیني اوسېدو له امله نور درته په نیک نظر ګوري، احترام او مننه درڅخه کوي. غوره شخصیت د بل هیڅ شي په واسطه هم دومره پرمختګ نه کوي څومره چې د صداقت، ایمانداري او نورو ته په احترام ورکولو یې ترلاسه کولی شي. خو داسې احترام لکه څرنګه چې ځان ته لري. په ټوله کې انسانان چې په هر ډول سره غواړي او خوښه یې وي، دا توان او وړتیا لري چې په هماغه شکل شخصیتونه ولري. همداراز کله چې موږ خپلو ځانونو یعنی شخصیتونو ته پرمختګ ورکړو، خپلو نور ملګرو ته بیلګه کیدای شي، هغوی به هم تقلید وکړي او غوره شخصیتونه به ولري.